السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روغ به وای راته. دوستانو، متحده عربي اماراتو شپږو ملکونو ته د پروازونو خلاصولو اعلان وکړ. په دې کې پاکستان هم شامل دی. نو په نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکوم چې د شپږ کم ملکونه دي، کم څوک چې اوس دغه ملکونو څخه متحده عربي اماراتو ته سفر کوي د دوی لپاره څه ریکوایرمنټ دي، کم تاریخ نه به د پروازونو شروع کیږي، کومو کسانو ته اجازه پکې ورکړی شوې ده، اپروول ته ضرورت شته او که نه، او آیا افغانستان هم په دغه شپږو هیوادونو کې شامل دی. نو دغه واړه معلومات ما سره په دې ویډیو کې وګورئ. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه دوستانو، متحده عربي اماراتو چې د کرونا له وجې په کمو ملکونو باندې د پروازونو بندیز لګولی و، په هغې کې نن شپږو هیوادونو ته اجازه ورکړه چې د دغو شپږو هیوادونو مسافر کوی شي چې د 8 میاشتې 5 تاریخ څخه مقصد د اګست 5 تاریخ څخه کولی شي چې دوی متحده عربي اماراتو ته بیرته راشي. دغه شپږ ملکونه انډیا، پاکستان، سریلانکا، نیپال، نایجیریا او یوګندا دي. د دغو ملکونو څخه به صرف هغه کسان وکولی شي چې متحده عربي اماراتو ته بیرته راشي کم څوک چې فول وکسینیټډ وي، مقصد دوی وکسین مکمل کړي وي، هغه اول ډوز هم کړي وي او دوهم ډوز هم کړي وي، او ورسره باید د دوهم ډوز کم سے کم 16 ورځې تېرې شوي وي. داسې نه چې چا دوهم ډوز 15 ورځې مخکې کړی دی نو دوی هم کولی شي چې متحده عربي اماراتو ته بیرته راشي. نه، کم چا چې د دوهم ډوز 14 ورځې تېرې شوي هغه کسان کولی شي چې متحده عربي اماراتو ته بیرته راشي، نه هغه چې دوی د دویم ډوز یا د دویم واکسین یا 2 ورځې تېرې شوي وي. بل مهم څه دي پکې چې باید دغه کسان د آی سی یا د جوازاتو اپروول ولري. ما چې کله د هغه اپروول لینک چیک کړ، په دې کې یو څو څیزونو نه ماته ښکاره شوه چې کم کسان غواړي چې د دغو هیوادونو څخه متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي، نو دوی ته چې کله د پی سی آر ټیسټ ریزلټ راشي هغې نه پس به دوی دغه اپروول لپاره اپلای کوي. ولې تاسو په دې پیج کې دې ځای ته ځیر شئ، پی سی آر ټیسټ ډیټ، پی سی آر ټیسټ ډیټ ریزلټ، مقصد چې تاسو په کم تاریخ باندې پی سی آر ټیسټ کړی دی، ورسره په کم تاریخ باندې تاسو ته پی سی آر ټیسټ راغلی دی. د هغې سره بل څه مهم چې دي هغه دا دي کم چې دلته ستاسو څخه د پی سی آر ټیسټ کاپي غوښتې ده. دوستانو، پی سی آر ټیسټ باید داسې لیبرټرۍ کې وکړئ کم چې پی سی آر ټیسټ ریزلټ کې باید کیو آر کوډ ولري او د 48 ګنټو څخه باید زیات وخت نه وي تېر شوی. کم پی سی آر ټیسټ باندې چې 48 ګنټو څخه زیات وخت تېر شوی وي هغه نه ایکسپټ کوي. ورسره باید د واکسینو سرټیفیکیټ هم ورسره وي، هغه اسناد چې کله واکسین وشي هغې نه پس تاسو ته درکوی کېږي، هغې ته واکسینو سرټیفیکیټ وایي. ښه، دلته تر ټولو کې مهمه خبره ده چې آیا افغانستان لپاره هم پروازونه خلاص شوي دي؟ نه دوستانو، تر اوسه پورې افغانستان لپاره پروازونه نه دي خلاص شوي او نه اماراتو حکومت دې باره کې څه ویلي دي. خو لکه څنګه چې دوی دغه شپږو ملکونو ته د پروازونو خلاصولو اعلان وکړو، انشاءالله چې ډېر ژر به افغانستان لپاره هم د پروازونو خلاصولو اعلان وکړي. تاسو مه وارخطا کیږئ، ځکه چې که چیرې سوچ وکړو په دغه ملکونو باندې د ډېرې مودې راهیسې پروازونه بند وو، افغانستان باندې خو د یو څو هفتې کېږي چې پروازونه بند شوي دي، خو دوی باندې ډېرې مودې راهیسې پروازونه بند شوي وو. نو انشاءالله که چیرې موږ افغانستان خلک وګورو هغه هم په ښه کېدو دي او ډېر امکانات شته چې ډېر ژر به افغانستان ته پروازونه خلاص شي. که دې باره کې نوي سره تلل نو تاسو هغې لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. نور کوشش وکړئ دوستانو دغه ویډیو خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. په اخره کې ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.